خوشحال سعادت له ګواښونو سره د کمال خان بند ساتنې ته چمتو یو. د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره د کمال خان بند د پروژې ساتنې ته چمتو دي. د عامه ساتنې تصدۍ مشر جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل د کمال خان پروژې ته پخوا ډیر ګواښونه وو، پوځیان یې دفاع کړې ده. ښاغلی سعادت وایي اوس چې الحمدلله د دې پروژې پای ته 4 میاشتې پاتې دي، د افغانستان عامه ساتنې ځواکونه ډاډ ورکوي چې د ملي پروژه وساتي. تر ابادۍ وروسته هم د دې پروژې د ساتنې او امنیت مدیریت په غاړه لري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون د کمال خان بند د پروژې د لیدلو لپاره نیمروز ولایت ته تللی و او هلته یې د افغان پوځیانو د امنیت ساتنې کار وستایه. تمه ده کمال خان بند په 4 میاشتو کې بشپړ او د اوبو زیرمه کول یې پیل شي. له دې سره په لسګونه زره هکتاره ځمکه خړوبه او 9 میګاواټه برېښنا تولید شي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.